یو ورور سوال کړی دی چې دا هم ډېر قیمتي سوال دی او دا په توجه سره واورئ او دا کم ملګري چې زما دا بیانونه نشر کوي او د دې نه کلیپونه جوړوي زما دا بیان اوري هغو ټولو ته زده یم چې دا چې څومره نشر کولی شي نشر کړي سوال دی ورور دا کړی دی چې زه په یو دکان کې کار کوم د یو کس سره د هغه نوکري ما پسې خلک راځي زما نه سامانونه اړي د کمپنو د طرف نه د ادارو د طرف نه یا د ځان دپاره نو هغوی وایي چې موږ له ډسکاونټ راکړه ریټ کم کړه نو زه د دکان د مالک په اجازت هغوی له ریټ کموم خو هغوی دا وایي چې په فاتوره کې په رسید کې به ریټ هغه لیکې کوم چې له ډسکاونټ نه مخکې دی ډسکاونټ به ته موږ له راکړې او ریټ به هغه زوړ لیکې نه یې خبر که څه دې کیسې ده ته اوس ځان داسې ډنګاره کړو لکه دا چې سره شوي نه چېرته همه طریقه ده یا ډسکاونټ مه راکوه ماله دا شی زه تانه علمه دوکانه دا به څومره دا به شپېته ریاله دی دې کې ته اتیا ولیکه هره طریقه چې کې یو قصه ده هلته که ډسکاونټ کم کو پیسې لږې ولګېدې خو ده پې لیکلي ډېرې دي او که ریټ یې خپل دی خو ده پې د خپل نه ریټ زیات کړی دی نو زما دا کار صحیح دی او که نه دا زه چې کومه چې هغوی له فاتوره یا رسید دا ورته زه حقه لیکمه کوم چې هغوی غواړي الجواب دا پیسې زیاتول په دې رسید کې یا ډسکاونټ ورکول او ریټ هغه زوړ لیکل دا یو ناروا کار دی او دا د الله نافرماني ده او دا راته ووایم په نافرماني کې دواړه واقع دي کوونکی او د چا دپاره چې کوي دواړه پکې واقع دي ګوره دې کې دروغ دي دې کې دوکه ده رسول صلی الله علیه وسلم وی ایاکم والکذب ځان به ساتئ د دروغو نه صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی نو دې کې خو دروغ شته په دې کې دوکه ده حدیث کې دي په صحیح مسلم کې من غشنا فلیس منا څوک چې موږ له دوکې راکوي دی په موږ کې نه دی او په دې کې دوکه او دروغ هم شته دروغ پکې شته که نه څه دروغ دي لیکلی شوي بل دی دروغ دي که نه دوکه چا سره ده دوکه مالک سره ده نو دوکه پکې هم ده دروغ هم دي او دا کم سړی چې لګیا دی دا چې د چا وکیل دی دا چې راغلی سامان اخیستوله دی چې چا وکیل کړی ده او چا چې وله دا مزدوري لګولې ده او دا کار یې وله ورکړی ته ماله سامانونه راوړې دی د هغه مال په ناروا طریقو سره خوري دا مال د هغه دی ګورې دا مال د هغه دی او خوري دی په ناروا طریقو سره دغه شان دا اولنی کس چې کوم دی دوکان والا که دی پکې ځان له فایده لیکلی داسې کېږي وایي ته پیسې ډېرې ولیکه تا له به ترې درکړم کله داسې هم کېږي یعنې ته په دې رسید کې پیسې ډېرې ولیکه زه به پکې تا له هم څه نه څه برخه درکړم دی هم حرام خوري او د خپل مالک سره دوکه کوي او دا یاده که موږ چې کله مالک ووایو زموږ څوک د دنیاوي مالکانو ته لاړ شي دوی سره خو دوکه ده خو ګوره دا دوکه د عرش والا سره هم ده لکه چې هغه لوی مالک تیم ته منع کړی او ته دا کار کې ښه اوس دې کې ورور ماته یو خبره کولی شي چې دا کار خو به هله ناروی چې کله زه دا سامان د چا دپاره علم صحیح شو بیا خو ناروا ده خو چې زه دا سامان د ځان دپاره علم او دا په شپېته دی او زه په ده باندې رسید د اتیا جوړوم نو بیا به ناروی کې بیا به روی پوه نه شوي تاسو رفع الله قدره که ته لږ د رسول الله راتې تا نه به الله مولا جوړ کړی او که نه لکه صحیح د کمپني یعنې زه د کمپنۍ دپاره سامان وړم ریټ کته به کوم دا خو دوکه دړه کړې دا خو پته ولګېده زه د ځان دپاره سامان علم او زه هغه ته یم چې ریټ ته دغه مه لیکه تا خو ماله په 50 روپۍ راکړو ته 100 ولیکه بیا هم ناروا ده ځکه چې سبا له زه دا خلکو ته ښیم چې دا ما په 100 اخیستی دی هغه وایي 100 تا څنګه اخیستی وایي دا وګوره دروغ
الله قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوئ. زما هغه وروڼو ته نصیحت دی کوم چې سامانونه خرڅوي یا په دوکانونو کې دي یا په ورکشاپونو کې دي یا په هوټلو کې دي یا په پیټرول پمپو کې دي او که په هر ځای کې دي چې د الله نه ویرېږئ که څوک درته ناروا کار وایي ته به نه کوې او دا کم چې دا کار کوي د خپل ځان دپاره دی د الله نه ویرېږي دی حرام مال خوري او ته راغلی مسافري دې کړي او دومره سخته تیرې نتیجه د هغې دا راووته چې ته بچو ته حرام لیږې او یا ښځې له حرام مال لیږي او مور پلار له حرام لیږي څومره ظلم دې وکړو او څو پیسې به زیاتې شي 10 شل 10 څلوېښت 50 100 200 خو دا حرام دي دی خو دا پیسې د سره پاتې کېږي نه دا بې برکته دي دویم د الله دې ځان ذمهور کړو د هر څه به د الله تپوس کوي او ځکه حدیث کې راځي چې قیامت په ورځ به د انسان نه یو څو تپوسونه کېږي یو تپوس پکې څه دی چې دا مال یې د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې یې لګولی دی خیال م دی مال یې د کوم ځای نه ګټلی او چې تا نه الله تپوس وکړي چې دا دې څنګه ګټلی و ته به الله له څه جواب ورکړې ته به دا چې زه غریب وم ولې د غریبۍ د لاسه حرام کارونه روا کېږي یا ته به دا وایې چې نه دا د سعودیانو مالو د عربو مالو د عربو نو د کافرانو مال شو د کافر سره هم ګوره دوکه دړکه نشي کولی د کافر سره به هم دوکې دړکې نه کوي رښتیا خبرې به کوي نو دا مسله عامه شوې ده لکه ډېر خلک زموږ نه دا تپوسونه کوي د الله نه یېرېده پکار دي ها اوس که دا نوکر دي چې وایي بله ته ووایم دا چې دوکان کې نوکر دی دی وایي زما مالک ما ته وایي چې ته داسې کوه زما خو مالک مال اجازت را کړی دی چې ته دا کار کوه نو بیا به صحیح هغه منع کړی دی الله منع کړی دی او که ستا مشر او ستا کمپنۍ والا منیجر او داسې پسې ځه تا له اجازت ناروا کار درکړي نو ناروا روا شو یاره جي مونږ خو شراب خرڅوو د خنزیر لږه غوښه ورسره هم خرڅوو ځکه چې مونږ ته هغه کس ویلي خرڅوئ دا خو حرام دي وایي نه هغه وایي چې خرڅوئ نو دا خو الله حرام کړي دا خو هغه نه دي حرام کړي دې له به دلیل ګوري چې الله حلال کړي که نه که الله حلال کړي بیا خو صحیح دی چې الله نه حلال کړي دا ستا د دوکان مالک د تا دپاره نشي حلالولی پوه شوې که نه والله اعلم